دا ویسټ کرایډن دا ویسټ کرایډن دی زه دلته راغلی یم او دې چېرته ورننوځم دې ته او دې کې تپوس کوم چېرې دا پالم سنډې ده دا څه شی دی دا پرون چې دا په دغه باندې وه په 2 اپریل باندې دا د دې زه تپوس کوم چې دا څه دی دا ډېر زبردست زه دې چرچ ته راننوتم دلته دا په دغه کې دی او د دې هلک نه زه تپوس کوم چې یاره پالم سنډې څه ده دا په کرسچینټي کې د دې اهمیت دی او پلیز ټیل می good gentleman, what's your name? Joe. Joe, please tell me about Palm Sunday. What's its background and why it's celebrated? Yeah. So Palm Sunday is the first day of Holy Week, and Holy Week is the most important week in the church year for Christians. And Palm Sunday and the processions that we have are symbolic of the day when Jesus rode on a donkey into Jerusalem. And he goes into Jerusalem and he went on the back of a donkey and people put down their palms, like palm leaves on the floor, so that, you know, as a sign of respect. So Palm Sunday, you'll see churches all over the world having processions outdoors with their palm crosses and big palm leaves, and that really is to remember the day when Jesus entered Jerusalem. Thank you, dear. Thank you very much. دلته ولاړ یم دا کرسچن یو دغه دی او دې ته دا نن چې کوم اتوار دی دې ته پام سنډې وایي او زموږ چې کوم دلته د نن دا 11مه روژه ده دلته په دې ورځ باندې د پام سنډې دا چرچ دی او په دې کې چې کوم دی نو دا عبادت کېږي دغه د پام سنډې او دا چې کوم دی نو دا څنګه کېږي زه به بیا د دونه بیا تپوس کوم د چا نه ما سره چا سکالر خبرې وکړې زه به د چا سکالر سره خبرې کوم او بیا به چې کوم دی چې پام سنډې څه شی دی او دا دوست څه کوي او بیا دا جلوس روان دی او ډېر داسې دغه شان دی دغه دی دا په دې کې دا لیډیز هم دي او دغه هم دی او نو داسې دغه دی چېرې دا پام سنډې دی او دا چې کوم دی کې دا په کرسچن دا کې چې کوم دی کې پام سنډې او په نیکسټ سنډې باندې چې کوم دی پر روان اتوار باندې بیا چې کوم دی نو دا ایسټر دی او بیا چې کوم دی نو دا کې په دې باندې دلته دا زموږ ریځ دی دلته دا چرچ دی او دا چې کوم دی نو په دې کې دا کېږي دا زیات په دې کې چې کوم دا انډین کرسچنز دي په دې کې هغه راځي او دغه کوي او دا کېږي دا پام سنډې دی PALM پام سنډې زه به تپوس کوم چې پام سنډې څه دی د دې بیکګراونډ څه دی دا به زه تپوس کوم بیا چې عالم نه او هغه به چې کوم دی بیا ماته بیانوي چې یاره دا څه دي نو زه په دې ځای کې دغه شوم زه راغلی څه په ناڅاپه رالم خو ما قدرت داسې موقعو ته رسئ نو دا زه دلته رالم چې دا پالم سنډې څه دی دغسې چې کوم دی نو زه دغه کوم چې یاره دا د پالم سنډې دا ډېر اوږد داسې د دو پروګرام دی او پام سنډې نن د 11مه روژه ده د پام سنډې دا په ایسټر دا دغه چې دی دا د اپریل په میاشت کې شروع کېږي او دغه کېږي ما همیشه دا تاسو ته نن دا رپورټ کوم چې یاره پام سنډې څه دی دا دغه دی دا دغه دی دا دغه دی دا چې کوم دا چې دا راغستې دي دا ډېر داسې په لندن مختلف رنګونه دي په دې کې یو رنګ دا دی دا تاسو ته نن پام سنډې چې کوم دی دا کوم دا کوم چې په دې کې دا څه کېږي په دې کې څه کېږي دا د دې ځای چې کوم دی دا پام سنډې نن 2 اپریل دی او دلته په دې کې ماته څه بل مکه دا وره او دا پالم سنډې دا
نو چې اسکاله سره بیا خبره کوم او بیا به چې کوم تاسو ته خیر چې داسې دا د کجوري پاڼه ده